بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تقریبا یو هفته مخکې دلته یو واقعه راغلی وه، څو ورځې مخکې. هغه هم د دې علاقې مسله وه چې یو ماشومه داسې یو ځناور ماته کړی و. ډېر د افسوس خبره وه. پرون هم داسې یو واقعه شوې ده، هغه هم ډېر د خفګان واقعه و. هماغه ځای کې ولاړ یو یو سی مدی بابا وی سی فضل آباد چیرمن زمونږ ګران شکیل خان ولاړ دی. دا د دې حلقه ده او دا مسله هم دې ځای کې راغلې وه. باقي دوی نن یو ټیم ساز کړی دی، هغه کې چې کوم دی ښکاریان سپي د هغې کم شیز چې راغلی، کم ځناور چې د هغې خلاف اپریشن کوي. نو تاسو دا سپي وغیره خو ولیدل، وینئ به څه مخکې پیښیږي او انشاءالله کوشش کوو چې کامیابي ترلاسه کړو. نو شکیل خان خپل تاثرات د دې په حواله باندې وړاندې کوي. تاسو به ځئ چېرته هم نه، ټول واقعات به موږ انشاءالله مخکې تاسو ته ښیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ وی سی کې تقریبا دا دویمه مسله ده. لومړنۍ مسله چې کومه وه نو هغه فضل آباد کې شوې وه او یو ماشومه و، هغه دغه شان یو څیز وخوړه. خلکو زیات تر هغه ټایم کې ویل چې سپی دی، خو هغه لکه هغې طریقې واردات چې کوم نو هغه داسې طریقې سره و چې هغې حمله په مرۍ باندې او بیا لکه پټو ته راښکل. نو خلکو کې یو تشویش و دغه و چې لکه دا څیز سپی نه دی او دا بدل څه او دا څیزونه دلته نشته که نه. نو بیا خلک شک کیو. بیا تقریبا چې پرون سار دلته تقریبا 9 بجې دا بله واقعه وشوله چې یو ماشوم و تقریبا د 15 کالو نه کم او هغه دغه شان سسیز گیر کو. بیا دلته یو کاکا و، به تاسو سره خبرې هم کوي په خپله باندې. هغه کاکا راغې، ماشومانو چغې کړې، هغه کاکا راغې، هغه په خپلو سترګو هغه څیز ولیدو چې د ماشوم په خېټه او په سینه باندې ولاړ و او په مرۍ ورته خوله ایښې وه. بیا هغه کاکا څه تګ و دو وکړو، هغه ماشوم یې اخلاص کړو. ماشوم زخمي دی، سیریس هم دی. او بس نن موږ دغه سیسټم وکړو دلته چې دا ښکاري سپیم راوستل او دلته کوشش کوو. انشاءالله تاسو به ځئ چېرته هم نه. زموږ سره زموږ د علاقې ډېر ګران مشر، ډېر محترم د دې علاقې خادم جناب میا عبدالرحمن صاحب دی. دوی به خپل خیالات تاثرات وړاندې. څنګه ډېره مهرباني، الله هم خوشحاله کړه. ټول نه مخکې ستاسو شکریه ادا کوم چې دلته کومه دا ایشو او تاسو راغلي یې دا ایشو د خلکو مخې ته وړاندې کوئ. څنګه چې زموږ ورور ناظم صاحب خبره وکړه شکیل چې دا یو په لیبات کې یو واقعه شوې وه او ډېره زیاته دردناکه واقعه وه چې داسې ماشوم و، هغه داسې اواز خو دا و چې سپو چې کوم دی هغه ونیو. خو به هر حال دا حرکات زموږ په حلقو کې مخکې چېرته نه و شوي. بیا د هغې نه بعد لکه دا خو زمونږ لکه د مخې تیر شو. بیا داسې خبرې وکېدلې چې یاره داسې بیړیا ده او مطلب دا دی نن په دې علاقه کې هغه خواره شوي دي. خو نن زمونږ کلی دی دا مدی بابا یوسی ده او بیا چې کوم دی په لیبات ویلج کونسل دی او بزرګ احمد کلی دی، سیری بزرګ احمد کلی. په دې کې یو ماشوم و، هغه مدرسې ته خپل د غلطو بس داسې چې کوم دی نو د پټو خوا سره ټول کورونه په پټو کې دي. نو دې سیز اټیک وکړو، دا ماشوم چې کوم دی نو بس داسې راغ کو، په د سینه ورته کېناست او په مرۍ ورته خوله کېښودله. خو دغه وخت کې یو کاکا و، هغه په ټکي ګایا مایا کوله، د ماشوم چغې اورېدلې ده چې په هغه خو بس په داسې وګڼه چې 20-25 سیکنډ کې هغه ریسپانس میلاو شوی دی. نو ماشوم الله پاک بچ کو، د مرګ نه بچ شو. اپنی مدد آپ چې کوم دی نو دا کم ښکاري سپي چې کوم دي نو دا د ملګرو جان پہچان والا کسانو او هغه یې راوستل. تقریبا 15-20 سپي دي. نو موږ په دې علاقه کې خپل سرچ په خپل هم کوو چیرې موږ ته څه پته ولګي. د تیرو 4-5 کالو نه د موسم د بدلاو د وجې نه ډېر داسې ځناور زموږ په علاقه کې ښکاري. لکه زه به دا ووایم چې موږ ته پښتو کې خنزیر ویو، انګلیش کې ورته پیګ وایي غالبا. نو دغه خنزیران زموږ په علاقه کې نه و. خو لکه زه په خپله د دې عیني شاهد یم چې زه په رمو باندې ینم 10-15 رواني د خلکو فصلونه تباه کوي که نه.
د دې بل لخت زم سم وخت مخکې وسم شروع د خاص کر په کې پی کې په ټول ملک خو په کې پی کې د ماشومان د جنکې چې وړي ماشومان د دې ریپ شروع دی او هغه په غټه سطح شروع دی او خاص کر د ریشو چې دنو په کې پی کې ډیره ده نو دا په خلکو کې خوب او هراس پیدا کول دي او د خلکو د غټو ایشوګانو نه د دې مخړول لپاره دغه کارم کیږي اوس دا چې راغی نو دا خو زموږ په علاقه کې لند ځنګلونه نشته دا په کم طرف راغی په سړک نه راغلی چې په سړک را روان دی راغی دا ماته د یو شیخ کاری چې دا لکه یو سوچ سمجه منصوبه ده چې په خلکو کې خوب او هراس پیدا شي او د خلکو ذهنونه چې دي هغه د نورو مسایلو نه واړي او په دې معنی شي او خلک په دې مجبور شي چې په کورونو کې کینی بهر نه راوځي نو زه خو د ټولو نه مخکې د تخبه ای سی سیب د مردان ډي سی سیب به دا غینه پس وزیر اعلی کې پی کې او داسې وزیر اعظم او د ملک چې کمی غټي ادارې دی هغوی ته او خاص کر بیا چې په پاکستان کې او په کې پی کې کوم خفیه ایجنسۍ دي هغوی ته زه دا درخواست کوم چې په دې باره کې خب برابر سوچ وکړي او په دې باندې کار کول پکار دي ځکه چې ریپ هم شروع دی او دلته داسې هم شروع شو نو په خلکو کې خوف هراس دا خلک به راوځي دا خلک به تنګ شي راوبوځي او د سټیټ خلاف پشي نو په دې معنی د سې کوټه چې دا زناور ګندل تر راوړل شو زه وایم چې دا زناور راغلی نه دی دا زناور راوړل شوی دی او په دې علاقو کې زی په زی د دلته کې شو سباله په 400 کې بلوز په سوابي کې بلوز په نوخار کې نو دا زناور خو د سیس نه دی کنه چې دلته پیدایشي دی بل دلته موږ د لند ځنګلونه نشته چې دا غین رااله الګه وکړې دی خوشي الګه دا ګوره تقریبا لشل سپیدي او دا ټول کلی مراوته دی نو دا به د سپو ولا چې کوم راغلي دي په خپل طریقه کارم پويږي او اسی نه چې تاسو په ظلم منډي وخی یا د کور نه اسلره والي یا ډزو کوي د دې به بالکل پابندي منګه دا کار د خیر د لپاره کوم مونږ ټول ګوره ګڼ کسان یو نو ګوره ډز هیڅ چاته اجازه نشته او کوم سړی چې ډز وکړي ګوره هغه ګوره ټوله مسله به هغه لپاره ښه ډز به بالکل نه او دا کسان چې تاسو لکم هدایت درکړي کو تاسو نه کار اخلي چې په هغه پوله باندې ودرېږئ هلته ودرېږئ چې کوم ځای کې ورته وایي چې دې ځای نه اخوا شي د هغې نه به اخوا کېږئ ښه د جمع دعا وکړئ د جمع دعا وکړئ او د ماشومې بچ نو د هر زموږ د ټول پرون ورلد لایف ولم راغلی هغوی ته موږ دا درخواست کړو چې وایي تاسو څومره کوشش نو خپل انتظامیه انتظام وکړئ ځکه چې دا مسلې بیا په دغه 12 ګنټې کې بیا په سیرۍ کې بله واقعه وشو هغه ماشوم بچ شو او دا نورې به هم کېږي نو لهذا زموږ د ټولو ټیمونو ته دا درخواست دی چې دوی تر اوسه کوشش وکړي او د دې تحفظ وکړي د ماشومانو دا خلک بچ دي دا زما مشرور دی او چا چې ماشوم بچ کړی هغه په موقع ولاړ هغوی به تاسو سره خبرې شخصیت سولاړي پرون چې چا دا کارنامه کړې د ماشوم زندگی بچ کړې ده سره د خپلې لیندې دا وخت ولاړ